السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم جاني پوښتنه کړې ده چې وایي 20 کاله مخکې د روژې میاشت وه، د لیوره ښځې مې روژه خوړله، مریضه وه، د ښځینه وه په مریضۍ باندې مبتلا وه. نو هغې 4 دانې یا 5 دانې هګۍ متې کړې وې، ماتې ورلاسه خوراک راسره وکړ. ما یا زما خو روژه ده، نو نکه ولاړه چې خامخا به خوراک کوې، چې ډوډۍ دې وخوړله په دیواله باندې خوله وموښه، باره به دې شونډان سپېره سي، څوک به نه در باندې پوهېږي چې روژه یې خوړلې ده. نو وایي زه وارنم نه پوهېدم، باره مې مزغان په دغه هګیو باندې تر پزې پورې ځان موړ کړي. نو اوس چې مې دا ستا بیانونه واورېدل، سترګې مې روڼې شولې چې وایي 20 کاله مخکې مې دا بیانونه اورېدلي وای، ولې به داسې ړانده وای. اوس مو په ژوند کې په عمر کې یو ناولده تحولات راغلل. محترمه، قصدن روژه خوړل دا 18 روژې کفاره لازموي او یوه هغه قضایي ده چې 18. نو که د چا څخه روژه وخوړل سوه قصدن، نو یو مری به ازادوي، که مری نه و بیا به 2 میاشتې مسلسلې روژې نیسي. ماسې وه هغه ښځینه مریضي چې ښځې ته راسي، هغه ورځې معاف دي، له هغه بعد به بیا خپلې روژې شروع کړي. که چیرې طاقت نه و لمرض، د مرض په وجه باندې روژې نه سوه نیولې دغه 18 روژې، او یا د غټوالي یعنې سینې غټو سپین سرې او سپین ږیرې ونه سوه نیولې، بیا به نو 18 مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي، سهار و ماښام مړی یې وي، او یا به 18 مسکینانو ته نصف ساعه چې هغه تقریبا اوس نو 80 افغانۍ راځي، اوس نو 80,000 په 18 کې که څو راځي، دغه فدیه به ورکوي. نو که اوس ستا سین دومره وي چې د 18 روژې نسي نیولی، نو بیا فدیه ورکړه. او که دې سین د دغه وي چې بیا نو اوس عجبې شی ورځې کوچنۍ دي، بس د خپله کفاره راوړه او الله جل جلاله ته توبه وکاږه چې الله تر هغه جرم راتېر شه. نو خلک خو به د خطا باسي، خاورې په خوله وموښې، الله خو بیا نه خطا وځي. نو د خور چې پوښتنه کړې وه، ول په دیواله مې خوله وموښله، نو زما زړه ښه سړی کې اول ور خوله موښلې وه، نو خو بیا به له یو لار ورته جوړ سي، دا وایي خوراک پې وکړئ، تر پزې مړه سوم، بیا مې په دیواله خوله وموښله. نو هغه وایي که سړی په خاورو روژه ماته کړي، له کفارې به خلاص وي، خو هغه اړې خو بې بندې وي. نو محترمه، دا کفاره چې ادا کړې، نو انشاءالله الرحمن په ورځ قیامت بیا الله جل جلاله د دې پوښتنه نه درڅه وکړي. حاشیه تحتوي علی المراکل الفلاح صفحه 670 فصل فی الکفارة. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.